السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او ټولو پښتنو ورونو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ. لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې شاوخوا یوه میاشت کیږي چې په یوټیوب، فیسبوک او ګوګل باندې د مولا رسول بربنډې ویډیوګانې خپریږي او دې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې چې آیا که چیرته دا ویډیوګانې کم عمره ماشومان د ښوونځیو واړه ګلان وګوري، نو دا به په دوی باندې څومره ناوړه اغیزه ولري. نو زما په نظر د دې پر ځای چې د یو چا بربنډه ویډیو په انټرنیټ باندې خپره شي، باید د مشکلاتو او همغه ناوړه کار ته په کتو یوه داسې ویډیو خپره شي چې په هغې کې یو مثبت پیغام نغښتی وي او خلکو ته یو داسې پوهاوی ورکړل شي چې بالکل څوک ورته زړه ښه نه کړي. مثلا زه یو سوال کوم، کله چې تاسې بربنډه ویډیو یوټیوب، ګوګل او یا فیسبوک ته پورته کړه او هلته یو څوک دا ویډیو ګوري، نو ستاسو په فکر د ویډیو د لیدلو وروسته به هغې له ویډیو خوند اخیستی وي او که هغه به پیغام ترلاسه کړی وي، نو معلومه خبره ده چې له ویډیو به یې ضرور خوند اخیستی وي. نو زما هیله او تمه دا ده چې راځئ یو مثبت ګام واخلو تر څو وړوکی نسل مو ښه تربیت ولري او مثبت فکر ته یې متوجه کړو.